د صدر صاحب په اجازت سره چې د ورک منزل په لور مزل په ورکو لارې وهل ژوند اندېښنې او په یو چا پسې پکارې وهل جدایي څه ده اذیت دی مسلسل اذیت جدایي څه ده اذیت دی مسلسل اذیت لیونتوب څه کله سحرې کله هندارې وهل خپلواکي څه خو د اغیارو نه اختیار اخیستل بغاوت څه دی خو یو څو چغې بیدارې وهل عذاب نو څه خو بې جوابه پیغامونه کتل حاصل یې څه خو په تازه زخم نوکارې وهل ظاهر نو څه خو بې مطلبه بې عنوانه وجود ژوندون یې څه له درده چغې دوامدارې وهل یو غزل به بل ویم چې بغیر له تا د ژوندانه هره لمحه داسې وه لکه د درد غېږې کې پټه تماشه داسې وه مننه نه زه تر تا رسمه نه به ته تر ما راشې ستا د راغلي پیغام ټوله خلاصه داسې وه نه زه تر تا رسمه نه به ته تر ما راشې ستا د راغلي پیغام ټوله خلاصه داسې وه او سګرټ په لاس د کرن غږ ساړه ساړه اسویلي لالې ستا د بېلدانه لومبنۍ شپه داسې وه ژمنه مې کړې وه چې بې له تا به ژوند نه کوم که درته یاد شي نو تا هم کړې واده داسې وه مننه ویلې ظاهره زړه مې تنګ شي چې تا نه وینمه اوښکې تللې پټه پټه جړېده داسې وه